فالو کوم دی نه فالو کوم وکیل صاحب لندن ته څه وخت راځي؟ لندن ته به درشم که لندن ته راځم انشاءالله ورځم. بس جیم جواب یې وکیل صاحب موږ د خدمت کې یو ساوتال نه تر برمنګمه پورې لو یو درځم د بدبین ښځه ووایي چې څوک د بدبین ده. وکیل صاحب یاره ډېر خوشحاله شوم دا اوس ورته خو بیخي خوب نه کوم. سلام وکیل صاحب کانگریچولیشن مبارک دی وکیل صاحب. وعلیکم سلام هلکه د باز دپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړې باز دپاره ما جوړه کړې وکیل صاحب نه لیده ټول ایډیټران د باز وکیل صاحب زه نور ایډیټر یم ما ته ووایه زه به هم جوړه کړم چا ته جوړه کړم ویډیو باز ته جوړه که باز صحیح دی مریم نواز لیکه شو ولې وکیل صاحب یاره ډېر خوشحاله شوم ودې ګټلو سکرین شاټ یې مو واخیستی وکیل مور وروره مننه چې زه دې جي کړم. صبر چې غټ دی که مو سکرین شاټ واخله ما ته یو چا چلنج راکړی و چې وکیل دی وای نه جګوي. وکیل په لندن کې ډېر سن د 14 کلنې ما دا ولې منفي چلنج دا زیرسن ده په ده باندې د خریزي استغفر الله څه وایي دا وکیل لري وکیل لرم وکیل خپل حکومت راکړی دی نور ورته منتظر یم. وکیل څه وایي ته وکیل ویله وایي کور ته منتظر اوسه هغه ته محکمې ته ګنګش دا محکمه کې د وکیل دا مې راغلی او وکیل دې د کوم ځای دی وکیل برټش د دې همدا لندن ده دا کوي د برټش بس کوي بس مننه وکیل صاحب. دا کواره خو رښتیا هم ډانلډ ټرمپ غوندې لږه لږه پاتې کېږي وکیل صاحب دا نوم سره یې څنګه دا کواره میچ کېږي یو سره میکس کېږي زه د ډونالډ ټرمپ راتلونکی زوم یم ډانلډ ټرمپ مینهوال یې نه زه زوم یم زوم لا وکیل صاحب الله وکیل صاحب باچاګان کېږو هغه دوه لورګانې لري باچاګان یاستو باچا یاستو دوه لورګانې لري ته خو یو دوه لورګانې نشي کولی یو تا دی یو زما دواړه زه کوم سلامونه نیک احترامات. وعلیکم سلام وکیل صاحب هغه اکاونټ مې ختم شو دې نه فالو کا صحیح ده افغان بای مې افغان بای ولې ختم شو بس څه کې نه بس هغه مې ډي اکټیویټ کو څه مشکلات وو زه صحیح شو دا فالو نه کوي څنګه ستاله کوم خیر اکرام له نو کو څه ما کو فرق ولې اکاونټ ختم شو ولکه دا نه تریز مشکلات له هغه کومې جنې له ورته څه څه دا هغه نور نه راځي نه ما ته خو ته ذکر وکیل صاحب دا کال لپاره دا کال لپاره وکیل صاحب دا هلک راته شوقي ښکاري خوښې شو چې سمک درته والا وکیل صاحب ماین کوم در باندې نن ښایسته شوی څنګه چل یو لاس یې راکې که درې کومه بس په دواړو کې خوشحاله ده وکیل صاحب وکیل صاحب بچه بار دواړو کې خوشحاله ده لاندې باندې خوشحاله ویلکم وکیل صاحب فکر کوم دا وایي چې صرف بدن ټچ شي خو بیا نو مریم نواز راته نه عجیبه خو دا وه یو مسافر راغی په ایټالیا کې پوه شولې که نه وکیل صاحب خېټه به راسره جنګې دا مې ارمان خلاص یې خوند ده وکیل صاحب لوګري لیکلي دی چې ته ډونالډ ټرمپ لور کېنو مریم نواز نه تېر شه مریم نواز به راسره ښه هغه به کور کې صفایي مفایي کوي پوه شولې هلکه لږ ډبل ټیپ وکړئ که ظالمان څلور خو شرعي حق ده وکیل صاحب نو بیا صحیح ده هلکانو لوګرې ناستې وینځي نو وکیل صاحب تمه لري
ښه ډونالډ ټرمپ ورور وکیل صاحب سره څه خبرې لري نور ملګري به راجو بس مننه چې د دې کړم یو جهان مننه بس وکیل صاحب فالو مې کې یاد دی ونه صحیح ده اکرام دا ته به څه وخت انټری کې تاسو تا انټری په کار دی وکیل صاحب میدان ته ستاره ته په کار دي چې رقم اکرام دا میدان ته برازي میدان ته برازي میدان ته روزانه برازي تاسو په کار ده حالات خراب یاره وکیل صاحب کوم اکاونټ یو اکاونټ نو هغه لګنوم د بل چا نوم د غایډیم بل چا ته ورکړي او هغه نه بل ورځ ریچارډ شو مال داخل بل نفر نوم به مال خراب شوی و چې دا تشته د گیفټینګ بیا بیرته لاړم هغې نفر بیرته لاړ او هغې نفر ته مې پلی وکړله نو نه پوهېږه زما ډېر نه زیاتره خراب وي زه مجبور یم چې نوې آی ډي جوړه کړم هر شی چې ځکه چې د زړو آیډیانو نه یو نوم ریچارډ نه کېږي هلکان ټول ته معلوم دي انټری په کار ده احمد یو آی ډي راته نوې راکړه او راویلېږه بس چې دا ریچارډ شروع شي دا سبا درته انټرویو کوم خو چې ریچارډ نه وشي ریچارډ کېږي دا مور ریچارډ کوي دا واکمن دا ټول هلکان ریچارډ کوي ټول کړي که نه اوس ریچارډ کېږي اکرام دا انټری په کار دی ډېره ګپه درته وایم حالات خراب دي انټری په اوس په دې بل دا اوس ما دا آی ډي دغه کړله خلاصه وکیل صاحب څنګه ولېدو وکیل صاحب ولوېدو دا ولې نه یې پې خراب شوی نه څنګه هغې راځي راغلی هغه یو که نه موږ شنو چې وکیل صاحب وکیل صاحب چلو که اکرام د ورور دپاره یو نوی اکاونټ جوړ کړی دا مې نه ریپورټ شوی خو به نه څنګه ولا نه پوهېږي وکیل صاحب ریکوست دا راغی انټرنیټ ایشو بھائی وکیل صاحب هغه چې ته ووایې که ونه وایې د ګفټران لاسونه خارښ کوي قسم خدای داسې خارښ کوي چې په هر یو لایف تېرېږم والله بالله چې یو واره پې کلیک ونه کړم چې له خوند نه راکړم چې کلیک وکړم چې ته ورېږه ریچارډ ټول شوی که نه نه کوي چې نه کوي څه به وکړو هغه بله ورځ چې هنټر دوی سره راغله ناست وي په پرایویټ کې راغلم ما زه درته یو لاین وولم ریچارډ باندې مې کلیک کړ بیا ونه شو ګوګل نه مې ټرای وکړم ونه شو یو چل در وښیم دا لاپټاپ څوک چې ګفټران دوی ته پته لګېږي چې څنګه لاسونه خارښ لاپټاپ نه براوزر لیپټاپ را سره نشته دی ځان سره مې نه دی راوړی آیپاډ نام کېدای شي وشي والا دا طریقه به کامیابه ځکه هغې کې به وشي ځکه هغې کې اپل آی ډي م ریکوایرډ نه ده نه او د هغه له طریق هم کېږي د کمپیوټر له طریق که لاپټاپ کې در سره وروره مستقیم ویبسایټ وعلیکم نو براوزر له طریقه چې لاړې هلته وروره ټیک ټاک کې یعنې یو منر صبر که وروره نو هلته چې لاړې وروره براوزر ته ننوځه لاګین شه لکه اپ مه ډاونلوډوه د ټیک ټاک اپ په کمپیوټر کې مه ډاونلوډوه د براوزر له طریقه ورننوځه وروره نو د همغه ځینه مستقیم اخیستی شي هلته بند نه دي ما ته څه چالو شو وروره راځه چې یو ورځ کور ته لاړ شم خو لږ قیمته ما ته په اول کې پرېوتل وروره دلته چې دغه مسله وکړه قیمته پرېوتل په دې چې د براوزر له طریقه مجبوره یې هلته هم هسټري جوړه کړي خو دومره فرق تفاوت پکې نه راځي وواله دا خو دې ښه چل راوښودې والا دا ځان سره مجبور نور لیپټاپ لانګ دی که نه لانګ نه دی بیا هلته وروره خو لاپټاپ باید در سره وي دا نه هلته بیا چې مو لاګین شولې بیا به همیشه هم داسې کې که نه بیا به دوباره به بیا لاګین اوس هر وخت به لاګین کېږي که نه یو دفعه لاګین شو بس بیا به ورکېږي نه هماغه یو ځل چې لاګین شوې وروره هماغه هغه که فیورېټ ته یې واړوه
نو هر وخت چې په هغه ویب سایټ باندې کلیک وکړې مستقیم د خپل اکاونټ بیا صحیح ده بیا خو ایزي ده مال هر وخت کېږي انسان نه هر وخت لاګین ته ضرورت نه ما سم کې ضرورت یې ډرایو کې روان او چې هغه تر څو لاګین کېږي ډرایو کې ونه کېږي او کریډټ کارت انفارمیشن ټول سم سیف کیږي ډرایو کې خو نه کېږي څه ده دا د موبایل کار لږ اسانه چې دغه او ولا موبایل خو اسانه ده خدا سي هغه جنجالونه دي ولا وکیل صاحب ویډیو زیات په شوم دا سر صاحب وټکای یوسف سره وی چې وکیل صاحب ولا نر به وکړه وکیل صاحب عثمان افغان اورور ما خلاص کوي خبره وکړو به خبره هلو وکیل صاحب ولکان تاسو څه نمبر کړه دې څنګه موږ نمبر کړه دې خبرو بس وکړه ستا نمبر دی کنه خبرې کوه کنه روغه ستا نه بد خبرې کوه وکیل صاحب محترم سوال دې جوړې په صحت روغ یې شکر الحمدلله خیر او خیر الله رحم دې څنګه دې ته بس الله دې ژوندای لره الله دې په عمر کې برکات وچوه یقین وکړه ټول چې کومه مبارزه شروع کړې دي او کوم رنګ یې وړی دی کوم وزن ورکړی دی دا د افغانستان په تاریخ کې د څو لسیزې یعنې د ټولو خلکو دومره مظاهره نه ده کړې مبارزه بالکل د ګلخانیزم پر وړاندې لکه موږ یې نږدې نه کسو که نه بالکل ډېر رنګ یې وړی دی خو دوام ورکړه وکیل صاحب مطلب دا چې ګلخانیزم مبارزه دې پرېښې ده دا خلک وایي چې ادامه ورکړه که نه اوس ډیجیټل دا د امریکې دا مسله راغله ډیجیټل پوجن کم شوي دي ټول شوي که نه ډیجیټل پوجن کم امریکې کې دا مسله راغله ډیجیټل پوجن کم شوي دي ټول شوي که نه وکیل صاحب دې چنګو ته ټیټه مو وایي دا چنګو چې راځي لږ ډزوه نه کنځا ورته مه کوه یعنې هماغه رقم تیز ورسره زه چې هغه درته څنګه تیز یم ځکه ډزول نه خل بل مطلب لري نه کنځا ورته مه کوه راځي لږ چوپ ورته مه کښېنه میکونه پیدا کړه چې د ستا اواز نه اورېدل کېږي د هغوی غږ یو چې یوسف غږېږي ستا اواز نه اورېدل کېږي یو چې د چنګو غږېږي ستا اواز نه اورېدل کېږي یقین وکړه په ګناهګار ومه کې وکیل صاحب خوان په کنځل دې کنځل هم بېل رنګ لري او ډېر خلک ما ته په شخصي کې زنګ وایي وکیل صاحب خوب نه راځي څوک کنځل کوي پوه نه شو وکیل صاحب اواز نه دی وکیل صاحب خوب نه راځي کنځل نه کوي دا وګوره دا بوټان هم درته کوي رام 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 وکیل صاحب کومې خواته لاړلې نه دا شی ما که وکیل صاحب په ګپ ولې هو پر آواز نشته جنرال ابلغونه شته دا یاران چیرې دي نور باز جنرال ډبلګون چېرته ورته چې راشي وکیل صاحب نوی کور دی د خیر کوم ځای کې دی دا په سویس کې دی ډېر ښه ډېر ښه وکیل صاحب پاوچ مسله دي کوم ځای ته ورسېده پوچ خو غداري وشوله میلو غداري وکړه ها صبر وکیل صاحب دا هلک راجګ شوی ده د مخکې تا د یو کمنټ وکړه ته ورته مخامخ ووایه څوک دی عثمان افغان عثمان افغان وایه عثمان همدغه د پاوچ په تړاو نه وکړه نه وکیل صاحب تا ته لیکلي وي وکیل صاحب ته د سړي زوی هغه پې ګران دی خو د هغه خبره کوي نه خلکو خبرې مو مړې راوړي که نه دا خو سټایل دی وکیل صاحب د نامو حوالم ته وویل دا خو
او هغه خبره کیفیت کاپی دی اوس ډیر کړې خال کې مګر په خولي کې هغه کیفیت نه وی لکه سره کم چې دا سره خوان کی پر आवाज مې درته لاس تړلی راوست سلامونه یاره وکیل صاحب پاوز نه دی ګوتی ووایا الله روان دی وعلیکم سلام چې په سره یو د جکو جوړ ته بخره تور باز نور نن خسته پایټ کړی دی خسته پایټ کړی دی بس ته جوړ اوسې مونږ ته وکیل صاحب قصه کې مو اوسېږه دا ورونو ته هم سلام که نومونه وعلیکم سلام. کوم کېږي که نه نه تر आवाज ولا ډېر نیغ واردل دوراني چینج وکړي صاحب د چې پرې د ازمرۍ خوشې که داسې غلي شول دنیا مګه کس نه دی هغه اعمالو کمال دی څه شی دی هغوی ته وایي چې دغه وایي مولیان هم ورمې جوړ کړي دي همغسې خبرې کوي ورته که نه همغه کس نه دی همغه ده وکیل صاحب جوړ خو یې تکلیفونه ښه شوي دي که نه شکر الحمدلله اوس تقریبا داسې یو دغه اپارتمان کې سونه ده پکې یو ګنټه پکې قرارې بلې سونه کې قرارې کړې دا نور ورونو څنګه دي نور ورونو واکمن ورور نه ده توری ماما اکرام نه تر आवाज الله قربان شم ښه وکیل صاحب شکر چې جوړ شوی دغه مهمه ده نور ټول شی سمیږي کېږي به ټول کارونه بس الله مهربانه شکر دی چې تکلیفونه ښه شو والا دا کووید ډېر او کثیف شی دی مصطفی ورور ته خپله ښه یې د مونږ سپین ږیری جوړ یې وروره ګیره ورته ووایه که نه توره بازه څخه پکېږم که نو مو ته څنګه سپین ږیری وې وکیل صاحب دا خو وډزوه یو ځلې ځوان هلک دی ځوان ټول پنځه دېرش کلن هلک دی والا وکیل صاحب ته بیا دېرش کلن ته ته ځوان وې وکیل صاحب دا تا باندې څه چل شوی بوډا دی لاړ خلاص دی دېرش نه چې وړی بوډۍ وکیل صاحب یو دغه لرم دغه یو غوښتنه چې دې غږ ته یو وارې غوږ شه دې غږ ته وګوره ته سپین ږیری نه ده ته خبرې وکړه مصطفی نو زما غږ باندې څه شوي دي سپین ږیری وکیل صاحب درې کاله کېږي چې زه دته سپین ږیری وایم او ده ماته وایي پوه شوې دا درې کال ترې نیم کاله وشي هغه بل هوښیار ده ښه لبلبو جنرال لبلبو هوښیار ده هغه چې دغه شروع شي ته ځان وباسي دا 21 چیرې دی 21 هم یو جنۍ په براډ کې ول د وکیل صاحب بېلاره شوی ولک بېلاره شوی یو جنۍ ته زمریان خوشي کول مرولات وکیل صاحب دا یو ریویو دا سړی بېلاره شوی دا باید را کنټرول وکیل صاحب لا استثنان کې او دا غټي شي ته د مخامخ ناست دي دا څه بل خوان کوي وکیل صاحب وکیل صاحب څنګه چورتي ناست یې نن چورتي خو نه یم مستي نه کوي خوشحاله دی وکیل صاحب دغه یو ور بکې ده ستا ډېره وایي چې اپشن ما چوه مېلمانه دي را سره د سره څو ده پیرې کړی وکیل صاحب یو بل کس دی غواړي چې په آرمي کې یو کس مقرر شي ځان ته څه شی وایي واکمن ورور لومړی مرستیال نه پوهېږم ته څه فکر لرې دا سړي پیشنهاد قبولوي که نه قبولوي دا کس پیژني نه پیژني دا نومونه چا ورکړی دی دا خو دلته جنرال لبلبو احمد مو توراباس دا خو چې ټاکنې کېږي دا څنګه والا وکیل صاحب دا کس وایي
دا کس وایي چې زه د وکیل صاحب په دغه دی استازیتوب په افغانستان کې کوم، یعنی د وکیل صاحب هلته وکیل یم، وکالت کوم او نماینده یم. نور نه پوهېږم چې دا منظور شوی ده ستاسو طرف نه که نه ده شوی. دغه راغی دغه کس دی وکیل صاحب. وکیل صاحب ما ورته خرد باور کړل مال اربکه نشته د وکیل صاحب او قومندان کنده کار بکی د وکیل ولیکم او اخلاص خبره اربکه نه څنګه نظر درته صحیح خبره ده. بس واکمن چې کومه خبره وکړي، جنرال لبلبو چې کومه خبره وکړي، دا خو فوج کې څوک داخلېږي، دا خو دې ورته رتبې ورکوي، پوه شوې که نه، ټاپه کوي. او دا وکیل صاحب هېڅ احترام نه کوي، نه جنرال لبلبو ته، نه تر عباس ته، نه واکمن ته. پرون 2 ساعته په ده موږ سره بحث کړی ده. زما فیصله ما د اختارونه لیکلي دي په ویډیوګانو باندې کمنټونو کې خبرې وکړي او اختارونه یې ورکړي وکیل صاحب. مننه وکیل صاحب محترم، ټول ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. وکیل صاحب محترم داسې چل دی چې خبرې نه به ناوړي ګو. همدلته چې ناست یو ورځ او ما وویل زه دا نوم بدلوم، نو تا ویل صحیح ده څه خبره نشته، همدا تا خپله وویل. بیا احمد او دغه جنرال لبلبو ویل چې یاره دغه نوم انتخاب کوه. اوس واکمن پکې وروره رشوت غواړي، پاکه خبره به کوو. صحیح ده. زه تا ته وایم دا سړی چې هغه وخت کرونا و تاسو استفاده کړې ده ښه هغه وخت دوی خوړله او دا کوم ثبوت هم نه لري دې خبرې چې وروره ده تا ته ویلي دي. خو صبر زه به خبره ختمه کړم. خیر که بیا تاسو څنګه فیصله وکړله، ځکه تاسو وعده کړی چې بل چې کله وکیل صاحب وویل دا فیصله کوو، نو وکیل صاحب ما ته ویل نوم دې بدل کړه. چې نوم مې بدل کړو نو اوس احمد زما په دغه راجګ شوی، احمد نه دا واکمن نه جګ شوی، یاره وایي تا دا بد استفاده کړې ده، نوم دې بدل کړه. او په دې سره ما سره تورباز ولاړ دی، جان ناسه ولاړ دی، دا مو ولاړه ما سره ولاړ دی چې یاره ښه دې کړي. او زه وایم وکیل هغه چې وروره یو مرستیال په افغانستان کې بل په بل ځای کې چې زه په دې شخصو شرایطو کې د افغانستان نه دا وظیفه مخکې وړم، تاسو باید خوشحاله شئ. ګن هلکه دا خبرې هم ښه وکړه واکمنه. اوس فیصله ته خپله کوه وکیل صاحب. تا دا رتبه چا جنرال لبلبو درکړه، احمد ته درکړه، چا دا ټاپک کړه؟ نه مال احمد دا د ناست ویل دا لومړی مرستیال او دویم مرستیال نه لري، ول دې کې یو نوم انتخاب کو جمعه پکې نه احمد زه به یو خبر وکم. مرستیال صاحب ما ته ټاول خو د ټولو ته سلام ورسیږي. ما ته د احمد نوم یاره داسې وی چې 2 میاشتې مخکې راکړی و، ما ورته بیا هم صبر وکړی، وکیل صاحب پورې ما خبر ورسو، جنرال لبلبو ته نه وهله. ما دونه اوږد نوم و چې 3 ساعتو کې نوم نه اخیستل کړ، WW ټیک ټاک. ما څونه وخت تېر کړی، خو تا هم لږ صبر کړی و که نه، په خپل سر د نوم لګولی. خو خیر ګوره ما ته همدغه ده دا اوس هغه بیزي دی وکیل صاحب، هغه بیزي دی. هغه پرون وکیل صاحب په ده باندې هغه پرون وویل دا نوم د خپله ځان ته لګولی، دا باید چینج جنرال لبلبو راشي ته مو پکې څه وایي، مو ورته پکې څه وایي؟ یاره وکیل صاحب زه څه ووایم؟ هغه څه ووایي نه مولا له حقیقت به وایي. ګوره صحیح خبره وکړه چې زما په ننګه دا نوم تاییدی که نه نوم ایسته کړو، څنګه وکړو دغسې فیصله وکړو. دلته اوس ووټ واخلو. توربازه ته پکې څه وایي؟ جانه ته پکې څه وایي؟ تور ماما ته پکې څه وایي؟ وکیل صاحب زما خو نظر داسې ده چې دا په دې سختو حالاتو کې د افغانستان نمایندګي کوي او سخته شېبې دي، نو دوی مو حق لري. والا وکیل صاحب دا خبره رښتیا ده چې دا ستا نمایندګي کوي هلته، خو دلته واکمن ورور مې بیا د ما نه خفه نشي که زه دغه وکړم دلته. زه خپله رای ورکړم، زه سړی خپله رای ورکړي، خپله رای ورکړي. زه دته قناعت داسې ورکوم ګوره چې کله ته په یو نظام کې شاملېږي نو ته به د اول د صفر نه شروع کېږي، بیا به بله رتبې پسې ځې. ستا موږ دغه کارنامې وګورو، ستا اجرات وګورو. ته چې اوس د لبلبو جنرال لبلبو امر نه مانې، مثلا د احمد تورباز نو ته به بیا زما د رئیس جمهور زه خو رعیت یم، خو مقصد د وکیل صاحب دغه یم که نه مارګر یم، د دپاره لږ واسطه کېږم. زه خو هسې رعیت یم، زه داسې رسمي موقف نه لرم اوسه پورې په آرمي کې که نه.
خو خبره داسې ده وکیل صاحب چې زه دغه کس باندې لږ شکمنه شوم پرون شپې اوس هم د دې پلوی یم خو لږ شکمنده شوم ډېر ځان ټینګ کړی و ما داسې یوه ورځ ونه شي چې بیا دا کودتا ونه کړي وکیل صاحب سړي کې ګوته شته دی ښه ما درته وویل کودتا دا خبره صحیح ده کودتا مونږه وکیل صاحب مونږه من دلته کموو او دا یو پاو هم نه کموي و په خدای ډېر ځان ټینګ کړی ده وایي راجان ستا خبره زه منم خو ما ته خپله په همدې ګزکال کې نوم راکړی شو چې دغه نوم وکیل صاحب لومړی مرسته دویم نه لري چې ما کله نوم تغییر کو نو دی اوس ما خلاف باندې واکمن ناجیب شو سید احمد خو بیخي داسې منکر شو چې زه د هېڅ نه یم خبر نو زه دا وایم چې سید مشکل نشته بس فیصله وکړئ یا الله چې تاسو ووایئ نوم لرې که زه به ایسته کړم نه خو وروره داسې یو قصه ده ښه داسې یو قصه ده دلته کابینه ده دلته پارلمان ده دلته سم تشکیل ده کله چې وروره دلته کابینه یو تصمیم نیسي بیا که تا ته وروره د یو عسکر وظیفه ورکوي ته باید قبول کړې که نه خو ستا او استاد تا په منځ کې څه فرق را دی نه خو چې سړی یو د خپلې رتبې نه داسې ښکته راغورځول په افغانستان کې تا خدای زه تي وې په نن حالاتو کې اربکۍ چلېږي چې ما ته اربکي رتبه راکړي یا سر چلېږي نه خو د حل کس نه یې که نه ما درته وویل ګوره ما درته وویل خیزه رئیس الوزرا نوم ځان باندې کېده هغه دې هم قبول نه کړ خو نن سبا خو دې وکیل صاحب ما ته تورباز مخکې وویلې وایي ځان وایي د امر بالمعروف والا شو نو ما تاسو به بیا ما ته ووایي چې یاره د ابلیس دغه ته بوځه جنت ته یا یاش ته بوځه مال دغه کار هم نه کوم مال د وظیفه هم نه کوم نه رئیس الوزرا سره څنګه یې رئیس الوزرا سره نه وګوره اوس نن خبرې کوم کېدای شي سبا وزه کې ما دا خبرې مه کوئ خو بس همدغه نوم باندې فیصله وکړي دا به وروره چې لږه سخته وګوري ګوره هر کار په سختۍ باندې که نه د زحمت او راحت نشته دی نو باید تم دا ډېره غټه رتبه ده وروره دا څنګه داسې یو دم نه تا ته بس نه زه خیر دی واکمن ورور د ما دپاره خیر دی خو یو شی د دنه غواړم زه ما سره دغه کوي وروره ما سره به دا خبره کوي مثال چې ته یو ورځ بیا کودتا نه کوي خیانت نه کوي زما ضمانت جان کوي زما ضمانت به جان وکړي نه خو جان خو دلته مونږ وروره تا ته رای ورکوو بیا نه توراباز چې دلته دا خلکو سره دی که نه په دې ویچ باور نه دی ځکه چې هغوی سره چپه خلک دی ضمانت یې غم نه کوي وکیل صاحب ګوره رای اخله ښه ده ګورې تا ونه کړي نو زه وایم توراباز چې څه فیصله وکړله بس هغه ماته منظوره ده والا وکیل صاحب نه فیصله ته کوي په خدای فیصله ته خپله کوي خو زه یو دغه کوم نه درته چې دغه کس باید نشته دی که نه جنرال لبلبوم نشته دی هغې نه بغیر خو نه کېږي که نه هغه خو باید یي دلته دغه کس باید د آرمي مقدساتو باندې یو قسم وخوري بیا وروره زه رای ورکوم چې همدغه رتبې وساتي ګوره داسې وکیل صاحب په پکول قسم وکړه دا فیصله نه دی دا فیصله په پکول قسم نه کېږي په مقدساتو باندې قسم کېږي ښه ګوره احمد ته دا ما کې خلاص که ته ګوره ته پاکه خبره وکړه په همدا خپله تا ونه ویلې چې یاره وکیل صاحب لومړی مرستیال او دویم نه لري که تا نه ویلي دا نوم راته تا نه انتخاب هغه خو اوس هم نه لري کابینه ده دلته خورشخندي نه ده پارلمان ده سم کابینه ده دلته وروره قضایه لري چی شی وایي ورته مصطفی ورور مقننه لري اجرایه لري وروره همدا اوس مقننه تا نه مني خلاص نه خو هغه خو صحیح ده بېله خبره ده خو چې پرېږده چې مونږ مشکل دی حل کو او د خدای بنده بس وکیل صاحب چې څنګه فیصله کوي یاره بس زه به بس ما ټاپه خو وروره دغه ده چې دا د اربکیانو قمندان د کنډک شي زما د خوا نه وروره ځکه چې زه غواړم دا نوې قطعه ایجاد کړم چې دا پوځ نور هم زیات شي واکمن سره اتفاق دی جانه ته پکې څه شب دا حالات خراب دی اربکیان هم ښه دي ځکه چې دغه کور کله کنټرول کړي که نه بالکل دوه رایې ته پکې څه
یاره وکیل صاحب زه د دې هغه نه ورته ګورم چې دا د مینوال دی نو جنرال لبلبو راغلی زه جنرال لبلبو راغی ته ورغاستې کس راغی. اوس کار د خراب شو وروره ځان لاندې واچه او تخته. نو ما دوه رایې اخیستې دي هغه نه به تختم خو نه تختم خو نه اخرې سلګۍ پورې څو پورې چې مې رتبه نه یې اخیستې بیخي ټیک ټاک سلامونه محترم خلکو سلامونه. وعلیکم السلام. تورګه زه را اخلم. مور ورته پکې څه یاره وکیل صاحب دا ورور په افغانستان کې اوسي غټ ډېرو بدو شرایطو کې د انټرنیټ او دغه شیانو مشکلات هم شته دي نو تاسو ته معلوم دي نو هغه د تر څنګ د دې هغه رقم مشکلات نور هم دي ورورو نو که د څه مطلب و هغه نور نه وي وروره دغه خبره کې زه مشکل نه لرم ورور نوم دی کېږي همدغه نوم صحیح دی. زه صحیح شو دا خو یوه رایه واکمنه ته څه درې رایې دوه رایې اخیستې دي د جان او د مستغه مې اخیستې ده د احمد د نور نه تپوس وکړه ورسره